بسم الله الرحمن الرحیم. ستړي مه سئ. یو پوښتنه راغلې وه چې what is a case in child protection؟ د ماشومانو په خوندیتوب کې کیس څه ته ویل کیږي؟ نو ستاسو د معلوماتو دپاره په چایلډ پروټکشن کې کیس عبارت د هغه متضرر ماشوم دی چې د ځانګړي حمایت یا ملاتړ دپاره مختلفو بشري نهادونو ته یا هغه کسان چې د چایلډ پروټکشن کې تخصص لري یا متخصصین دي هغو ته مراجعه کوي. دا هغه متضرر ماشوم چې چایلډ پروټکشن خدمات ترلاسه کوي هغه په چایلډ پروټکشن کې یو کیس دی، یا په بل اصطلاح باندې هغه حالت یا پیښه چې په هغه کې یو ماشوم د خطر، تهدید، ګواښ سره مخامخ وي. دغه ماشوم چې د خطر سره مخ دی د چایلډ پروټکشن کې دی یو کیس دی. او یا هم تر دې هم ساده چې چایلډ پروټکشن د تعریف سره یو څه رابطه ورکړو، هغه دا دی هر هغه ماشوم چې مخکې د ځورونې، ناسم چلند، تاوتریخوالي، ناوړه ګټه اخیستنې، بې غوري، بې پروایي او نورو انواعو د ناسمو چلندونو سره مخامخ وي، هغه ماشوم د چایلډ پروټکشن لپاره یو کیس دی. او دا هغه ماشومان دي چې ځانګړي حمایت یا ملاتړ ته ضرورت لري. بعضې وختونه داسې فکر کیږي چې یوازې د بشري ناورینونو د پیښېدو په وخت کې چې ماشومان د کومو خطرونو سره مخامخ کیږي نو هغه په چایلډ پروټکشن کې یو کیس دی. داسې نه دی، بلکې هر ماشوم چې د ناسم چلند، ځورونې، تاوتریخوالي او نورو انواعو د ناسمو چلندونو سره مخامخ وي، هغه چې هر چیرې وي، په هر حالت کې چې وي، هغه د چایلډ پروټکشن لپاره یو کیس دی. راځئ یو مثال دوه به درته ووایم چې نور هم درته واضح سي. فرض مثال یو کارګر ماشوم چې په ډېرو سختو شرایطو کې دی کار کوي، دا چایلډ پروټکشن کې یو کیس دی. یو کوچنی چې د جنسي ځورونې سره مخامخ وي، دا په چایلډ پروټکشن کې یو کیس دی. یو د سړک پر سر باندې ماشوم چې د حمایت او ملاتړ دپاره هیڅوک نه لري، والدین یې نسته، د اوسېدو دپاره سرپناه نه لري، دا په چایلډ پروټکشن کې یو کیس دی. او یا هم د بیرته راستنېدو په وخت کې یو ماشوم د خپلې کورنۍ څخه جلا کیږي او د دوی او د کورنۍ ترمنځ روابط تماس قطع کیږي او ماشوم خپله لار ورکوي، دا ماشوم د چایلډ پروټکشن دپاره یو کیس دی. نو هغه متضرر ماشوم چې موږ تاسو ته مراجعه کوي د خدمات ترلاسه کولو لپاره او ټوله شرایط پوره کوي تر څو خدمات ترلاسه کړي، دا د چایلډ پروټکشن لپاره یو کیس دی. بعضې وختونه موږ حتی ویلی سو چې په چایلډ پروټکشن کې کیس ماشوم او د هغه کورنۍ ده چې دواړو سره کار کیږي تر څو ډاډ ترلاسه سي چې د ماشوم خوندیتوب، مسؤلیت په اصطلاح باندې اطمیناني کیږي او هغه به د هر ډول خطر څخه خلاصیږي. نو په دې هیله چې دا موضوع ورته واضح سوي، ښې چارې.